شپږ کلن عبدالکریم طرف هغه کس دی چې په 1406 کال کې د هرات طبي انسټیټیوټ څخه فارغ شوی دی. وروسته له فراغته یې د همدې ولایت په حوزوي روغتون کې د عملیات خانې، جراحي، ریکاوري، ځانګړو مراقبتونو او اورتوپیدي څانګو کې د 2 کلونو لپاره دنده ترسره کړې ده. د عبدالکریم طرف په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله یې د ایران په مرز کې کار پیل کړ، خو هغې هم اقتصادي ستونزې حل نه کړې او اړ شو چې دغه هیواد ته د مخدره توکو قاچاق ته مخه کړي. دا ځل هم د عبدالکریم سره چانس یاري ونه کړه او د دغه هیواد دولت له لوري د څه باندې 18 کیلوګرامه کرسټال ډوله مخدره توکو سره ونیول شو او 2.5 کاله یې د اعدام تر حکم لاندې زندان تیر کړ. د په خبره په دې موده کې د اعدام څخه خلاص، خو اړ یې کړ چې مخدره توکو ته مخه کړي او روږدی شي. عبدالکریم زیاتوي چې د ایران څخه افغانستان ته وشړل شو او کلونه مخدره توکي وکارول چې په دغه موده کې څو ځله پریکړه وکړه چې خوشې یې کړي، خو بریالی نه شو. تر هغې چې د اسلامي امارت له لوري روږدو ټولولو لړۍ کې دغه مرکز ته راوړل شو او د احتیاط څخه وژغورل شو. اوس عبدالکریم په دغه مرکز کې د ډاکټري دنده لري او د نورو روږدو د درملنې ته یې مخه کړې. عبدالکریم د 4 ماشومانو پلار دی چې 2 زامن او 2 لورګانې دي چې ځینې وخت رخصتی اخلي او د کورنۍ لیدو ته ځي. مدت 2 سالم به شفاخانه هرات کار کردم در بخش عملیات خانه و جراحی و مراقبت جدی و ریکاوری و ارتوپیدی که باز بعد از او بدام دلایلی به شغل شخصی پرداختم. دلایل اقتصادی بود که به شغل شخصی پرداختم و مرز ایران کار میکردیم، ویزی کثیر ریشتم و بعد از او از اقتصاد اینا خراب شد و به خلاف مواد مخدر دست دادم که مواد مخدر حمل میکردم به ایران. بعد از او به کشور ایران به جرم 18 کیلو و 31 گرم کریستال به اصطلاح گیر آمدم و مدت 5 سال و 3 ماه به زندان بودم که از او مدت 2 سال و نیم یورمه به اصطلاح زیر حکم اعدام بودم. په هرات کې د نورو ولایتونو په پرتله د روږدو شمیر زیات دی او لوی لامل دا دی چې د ایران هیواد سره پر پوله پروت دی. د شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې په 13 کلونو کې څه باندې 80,000 روږدو کسانو شتون درلود چې پکې ډاکټران، انجینران، استادان، ورزشکاران او په سلګونه داسې نور کسان هم وو چې د ټولنې غوره کسان تیر شوي، خو د ژوند ستونزو اړ کړي چې احتیاط ته مخه کړي. په دې ولایت کې ډېر کسان، داسې کسان لکه ډاکټران او انجینران او داسې نور په بعضو کسانو باندې چې هغه دلته شته په دې کمپ کې زموږ سره ګزاره کوي. په دې کې داسې کسان شته دا اوس موږ په حاله چې دوی اکثره کارونه د ټول د دې 4000 کارونه ټول دوی په مخ وړي. موږ دوی ته بعض ته تنخواه مقرره کړې ده، دلته مو په دې دغو کې نیولي دي چې هغه کې ډاکټر د دوی د خوا دی او بعضې استادان، ورزشکاران او انجینران، برکشیان او داسې کسان، اکثره داسې کسان دي. د احتیاط د خوشي کولو دغه مرکز کې تر درملنې لاندې روږدي د احتیاط د وخت سختیو قصه داسې بیانوي. آموزش لسان انگلیسی در کویته پاکستان در وقت انقلاب، وقتی که اسماعیل خان در این منطقه قرار داشت، اونجا موقعیت به پاهای مصنوی و آموزش لسان انگلیسی، اردو، پشتو در پاکستان در کویته آموزش دیدیم. همینطور به حساب کم کم از دم چرس سیگاری بزنه، اکو دم دو تریاک بزنه، همینطور شدیم که منزوی شدیم از جامعه. من معاصر بودم به دانشگاه فردوسی مشهد 12 سال درس انجینری به اونجا بخوندم که همین رفیق ورزی و تنگ دستی و اینا باعث شد که به مواد مخدر رو بیارم که آخر عاقبتی و فکر نمیکردم که از گل قلین مر به جای بنازه که کال و کرغک باشه و حیوانات به اونجا زندگی کنن. ما از زمانی که سنم پایین بود به حساب رشته ها رزمی علاقمند بودم
و 12 سال همه برشتی کانفو کار کردم، خطای رم خلاص کردم. با اثر جاهلی نادونی که بود من آلوده به مواد مخدر شدم. و 8 سال هم میشه که ما آلوده به مواد مخدر بودم. دلته په هرات کې د اعتیاد د خوشې کولو تر ټولو لوی مرکز دی چې څه باندې 4500 روږ دي پکې تر درملنې لاندې دي. دغه مرکز 2 کاله وړاندې په داسې حال کې جوړ شو چې د اعتیاد د خوشې کولو لپاره ځانګړی دولتي روغتون نه و.